سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د افغانستان اسلامي امارت په اړه د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وروستۍ څرګندونې د روغې جوړې پر ځای توندې شوې دي. له صادق وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان مخکینی ځانګړي استازي آصف دوراني هم د اړیکو له بندبست کېدو وروسته د اسلامي امارت خلاف توندې څرګندونې کړې وې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق چې له آصف دوراني وروسته د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغولو لپاره د ځانګړي استازي پر څوکۍ ټاکل شوی د اسلامي امارت په تړاو په تیرو څو کالونو کې نرم دریځ درلود، خو اوس د نوموړي له توندې لهجې داسې ښکاري چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل نه دی مات شوی. محمد صادق خان چې په خپلو وروستیو څرګندونو کې د آصف دوراني په پله اسلامي امارت ویلي چې په خپله خاوره کې د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي او کنه د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر نورو موضوعاتو خبرې نه کوي. محمد صادق خان په اسلام آباد کې د سلواغې په لومړۍ نیټه ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید د اقتصادي اړیکو، سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره هر اړخیزه تګلاره جوړه شي. محمد صادق د مارچ میاشتې په وروستیو کې کابل ته سفر وکړ او د اسلامي امارت له مشرانو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. نوموړي د مارچ په 23مه په کابل کې د پاکستان ملي ورځې په مناسبت د بیرغ پورته کولو په مراسمو کې چې د پاکستان سفیر عبید رحمان زمانی هم پکې ګډون درلود وویل چې د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې یو له بل سره تړلې دي او په افغانستان کې سوله او پرمختګ د سیمې د ثبات لپاره اړین دی. خو پر دغه سفر 2 اونۍ نه اوړي چې نوموړی له اسلامي امارت سره د اړیکو په پرمختګ کې خپله ناهیلي ښيي. صادق خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې لا تېر 1 کال راهیسې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې 1500 افغان وګړي ښکېل دي او شمېر یې مخ پر زیاتېدو دی. نوموړي دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ د اسلام آباد د پالیسۍ څېړنې انسټیټیوټ په ناسته کې کړي دي. نوموړي وړاندې ویلي دي چې د هند استخباراتو اداره را هم په افغانستان کې له شته وضعیت څخه ګټه پورته کوي. که هم د افغانستان اسلامي امارت تازه څه نه دي ویلي، خو لا د وړاندې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په افغانستان پورې اړه نه لري. چارواکو دا هم پاکستان ته ویلي چې پر اسانیو کې دغه ډول خبرې او بې بنسټه تورونه لګول د دواړو هیوادونو ترمنځ شته اړیکې نورې هم خرابوي.